السلام علیکم شکیله څنګه والله توله ما وخت خو زما خپل لاس کې دی او دوران هم زما خپل لاس کې دی داسې مه وایه په دې ګناهګاري نو خو اوس چې انسان الله پاک څه پیدا کړی ما هر څه پاور یې راکړی عقل یې راکړی نو وخت یې هم راکړی که نه دا خبرې مه کوه که مکل شي په دې ګناهګاري کې یا خدای دې ښه کړه چې ماله دماغ راکړی عقل یې راکړی کوپړی یې راکړی خو وخت یې هم راکړه چې په دې وختونو دا کارونه کوه که نه زه درته صحیح لګیا یم الله ته وایي دا وخت خو د هغې نه ښه فایده واله څنګه یې شکیله پلار دې څنګه دی وروڼه خویندې ټول دې ښه دي والله الحمدلله الله فضل دی الله کرم دی وخت زړګه هر څه ته سیټینګ خورو هر څه ته هم سوچ دی خو لږ شانتې مصروفیات مې زیات شوي هغې کې څه ته دکان مکان دې کولاو او کپړو کاروبار مې سټارټ کړ بزنس ما خرابېږي چېرته دوبۍ کې نه نه اسلام آباد کې ته لاړې هغې ته سعودي ته ته خو راغلې وې که نه پاکستان کې وې که نه زه خو سعودي عرب کې زما اوس تقریبا دا کال وشو چې راغلی نو دا خو چې ډېر ښه کاروبار دی دا چې ما ستا ویډیوګانې کتې که نه تا چې هغه ټریلر میله واغېسته او ځان دا کوم زه ډېره خوشحاله شوم زه الله دې کامیابه کړي چې یو محنت یې ځان لوګو ځان له څه کاروبار سټارټ کړو که نه الله دې آباد لره مړې بیا هم زموږ د زړه ساری بل مې هم د خیره څه اخیستی دی پوه شوې الله دې بس کامیابه کړه خدای له ډېره درکړه چې خدای دې کامیابه کړي خپل کاروبار ډېر ښایسته کاروبار دی قسم خپل کاروبار هغې والا چې لږ مصروف کړی وم هغې لږ بیخي داسې کړی وم څه نیټې وې څه پیسې وې څه نو الله تې راله ډېر خراب کړي پوه شوې بس هغې وجې نه ټیک ټاک لارې ته هم ډېر نه راتللم مسالې مې توله شوې اوس الحمدلله ښه خوشحاله بس الله تعالی دې چې دا کوم د قرضونه مرزونه باید هم دې خدای ختم کړي چې ریلیک شي دا قرض نه دی انسان په زړه باندې یو بوج په دماغ یو بوج جوړو ختمېږي نه قسم په دې نه خوب درځي نه سي ټینشن کې سړی پریشان وي نه مړې دوړه مې ورکړه قرضونو مرزونو له الحمدلله شکر دې دا غټه خبرې سره ټینشن نه ختم او خبره واوره ستا حساب ته وباسه ښه او خبره واوره دا کم یو کار دی دا د پیکونه میکونه خرڅې که څه کې دا بوتیک دی بوتیک کپړو نه چې څنګه کپړې ما چولې دي د دې کار نه سٹارټ کوو بوتیک مطلب کپړې ښه او څنګه څه پیدا پکې شته که نه الحمدلله نو ما پیدا چې پکې ده که ما کار اوس هول سیل ته واړولو که نه هول سیل باندې او په خپله لګیا کې که نه څوک دې ولا نیولی نه کاریګر هم دوه لکان ما سره کار کوي کاریګر دي را سره او کارخانه کې را سره چې دی نو بیا ټوله لکان کار کوي وای هسې خفه نه شي ستا په شانتې مالکه چې ماله خدای راکړي زه کاریګر یم واه پیمان پیسې دې نه راکړي خو چې دا ګونډ تار راله راوړي چې بس دا ګونډ ته دا تار دی پوه څه ټیم کې خو تا دوبۍ کې هوټل کولاو کړی او هوټل له مې ډېر زړه کېدو ما چې زه به پکې مونیک ډاکټر یم که څه شی ورته وایي هغه ټیبل مین که څه شی اوس داسې چالو که شکیله اوس ماته درځي شه والله چې زړه مې غواړي یار مړه والله چې خلکو په نورو شیانو کې قسمت نه یو زموږ په واده کې قسمت نشته چې څه پې وکړو تا ولې تا واده ونه کوو ته پاکستان ته رالي خرڅوړه کم راته چا ونه وی او بېرته یې لاته راکړه ویل سیده ځه اې ټي ایم ځان نه بیا جوړ کړه ستا چې کله واده که نه شکیله ته ستا د واده جوړه زما طرف نه ځه جوړه نه مړې سم ترپاړ کې رانغاړمه خدای خو چې مې راتی اوس راولي کور ته والله یوې پسې تلی وم که نه پنجابی و هغې پسې ورغلی وم نو هغه راته ډېرې قصې وکړې چې اسکې لیے یہ کرے گا وہ کرے گا جنۍ به ما سګړېدلم په موبایل خو په تصویر به نه کړېدله بس منډه موټر سایکل راسه بس مور ته مې ویل کښېنه راپسې پوه شو مور مې ویل چېرته مې بیایې بچیه مال بچی بس پرېږده بچی دې لیونه شوی خو ته کښېنه یاره غرب شي چې په کور ورننواتم نور خو یې راته کور معلوم و که نه
چې په کور ورننه وتلم یاره ما ورته وویل جینۍ ویل دا به کې وله موټر بالې مال موټر نه دا اونټه ګاډی مې راوستی که نه ویل کم دغه ویل که چې تا سیویک مې وې کې راوستی ما دا موټر سایکل نه ویني پوه شو بس یاره چې جینۍ باندې هغه شو ما ورته ویل جینۍ کم ده ویل دغه دا مړه یو داړې وي وای با مرتضی بابو و مالا بابو مال ته بس غلی شانتي وزم بس صرف گیټ کې هغه ول میټای تو کالو مال میټای سبا بیا ګورو صبر وکړه چې من کور ته ځان ورس هغه راته تو کاو دا پاکستان کې دا سعودي کې پاکستان کې مړ دغه کې و دا خوشالګړ نه چې وځي د خانامه و تعالی و سیرانه نامه میراث شوله دا هغه ځکه و ها نو والله چې دا غسه سیستم دی وسو کومنګ په خپل اوټ په اوټ ګرځو دا وسو دا واده رښتیا کړه کنه دی کړه ها دا واده کړه نه ما واده نه کړه زموږ ستا پتا ما زنورم یو لاس کاله تیراوه شپکاری کرای کی نو ما خسته چالي لور دی یو دا څه و یار ما شپه کار نه مړې په ټیک ټاک کې پهلا جنې چې تا رښتیا وویل چې ما واده کړی استه بچی مې دي خیر سره الحمدلله الله ناراضی ما خاوند دې ژوند دی غرق شیشه کلیه بیا وبو کلاړي کنه د بیا ګیرو زی نه خبره اورا کوکو دلته په خالتو کې ګرځي او دا غلطه په چکړو کې ګرځي والله کنه وی یاره زه د یو قصه کوم مړې خوګه شانتي قصه ته کوم بیا ته گاډه لګوم ورانه نه سیده دې صحیح خبره کوم ورانه خو چې ما څه څوک نه کوي والله زه ته ډیر په مینې ګورم پوه شو دې ته ډیر په مینې ګورم خو دا نه راته نه ورځي دسې چالو پوه شوې د مړس په شانتي مې تالي ته نه وایي پوه شوې په ډېر څه وایي تالي ته پوه شوې یاره داسې چالو چې یو ځای کې جنج راغلی بس ما مو ته آیفون موبایل پرونکس دی که څه شی دی هغه جب کې کېښودو پوه شولې مړی ډېر ګډ وډ ناست دی ما ته خرګونو مې چونې نیولې قسم دی داسې شوی موس مې په ځان باندې سپری وکړله خراب یې ماما مې ده پوه شوې یاره سیستم داسې شو چې هغه جینکۍ وې بهر یې رومیلونه را ایستلي وو هغوی کول او بس مړه ما موټر سایکل له غوږ راتاو کړو آیفون موبایل مې ورته جب کې واخیستو هغه ریبړ دی که چې شی هغه چشمې مې ما اخیستې وې دې ځای نه مې په 300 ریاله وړې وې پاکستان ته یاره ور پسې خوښه شوم پوه شولې او سوڅکی مې راټینګ کړو مال په دې پسې به غلی ځم که یوې جینۍ راسه چېرته لینډ واخیستو نو واده ماده به اوس وکړم دا کور به مې آباد شي پوه شوې بس یاره اتویرې پته نشته سمې د ځنګل نه راوتلې وې خو ډېرې هغه وې شیطانې وې پوه شولې هغه پټاخۍ نه هغه ورکوټی بمونه شانتي چې اډاس چې کوي اټاس شانتي چې وکړې هغه یې سیده رالړه کو زما په ګریوان کې وغورځېدو بلا قسم ده چې ډېر مې ځان کنټرول کو ډېر مې ځان له دغه مغه ورکړه خو یاره سوځېدلی نه والله چې بړغې وال که نه موټر سایکل لاړی پس خانالی کې وغورځېدو زه لاچیسه ولګېدم پوه شوې آیفون خو لاړه چې د آیفون خو لاړه پس خانالی کې ولګېدو چې د چشمو نه مې هم شیشې ووتې پوه یاره موټر سایکل مې کور ته بوتلو هغه د کور ته نه ډایرکټ مې بوتلو هغې له خو مې پایا مایا ور واچوله ټول هینډل مې وله کوږ کړی پوه شولې چې کور ته لاړم سپینې کاټن جامې وې سم سوری پکې کړی چا بل قسم په چرایزې ایشتلی هغه ورکوټی شانتې بم و ډېر خطرناک و پوه مال دا ښه ده چې بد شومه دې پوه شوې
نو بس یاره کور ته لاړم مور مې راته وویل بچی تا خو چې چال کړی دی مال بابا هېڅ چال مې نه دی کړی بس راوغورځېدم خټو کې یم پلان دی ډینګ دی نه ویل څه چال دې کړی دی څه چال د باندې شوی ټول خوګړي بوګړي چا سره دې جنګ کړی مال ستا زوی پسې چې څوک هسې خپې وترپوي نو هغه بیا به ملکونه